تاسو یو نوې ویډیو ته نن ورځې ویډیو تاسو له په دې هکله باندې دا چې څنګه کولی شو جیمیل اکاونټ بغیر د ټلیفون نه جوړ کړو. نو زیاتره وختونو کې چې دی بعضې کسان داسې چې دی د دې مشکل سره مخامخ کېږي چې هغوی اکاونټ جوړوي بلکې نمبر یې ورکوي نمبر یې نه اخلي، مطلب سیستم یې نه مني نه یې قبلوي. نو په دې وختونو کې کوشش وکړئ د عریبا نمبر نه ډېره استفاده مه کوئ، MTN نه مطلب استفاده مه کوئ، نور نمبر یې ورکوئ. که نورې نمبر یې نه اخیستلي نو دوهم تخنیک یې دا دی چې تاسو باید چې دی خپل موبایل بدل کړئ، یعنې د بل چا په موبایل کې خپل اکاونټ جوړ کړئ، بیا دې بل ته راولئ بیرته یې راواړوئ. او که داسې هم نه کېدله نو بیا تاسو کمپیوټر ته لاړ شئ او په کمپیوټر کې چې دی ګوګل کروم را خلاص کړئ یا هر یو براوزر وي نو را بشي او دلته په د خپل آیکن باندې به کلیک وکړئ د جیمیل او ایډ ان چې د اکاونټ باندې به کلیک واخلئ. داسې دلته راشي او دې ځای کې لیکلي کریټ ان اکاونټ یا کریټ اکاونټ باندې به کلیک واخلئ. داسې او دلته به ولیکئ چې دغه انتخاب کې فار مای پرسنل یوز. دلته تاسو نه نوم غواړئ، فار ایگزامپل زه لیکم چې دی جان تخلص ورکوم ولی، فار ایگزامپل چې دی جان افغان او را بشم دا به چې دی زه نیکسټ کوم. داسې دلته چې دی کوشش وکړئ چې سټنډرډ که جوړوئ نو تاسو باید چې دی خپل هغه دغه یعنې د تذکیري مطابق باید ورکړئ او کوشش وکړئ چې عمر هم باید چې دی د 18 کالو څخه زیات وي، ځکه تاسو باندې بیا بندیز لګول کېږي. جنډر مو انتخاب کړئ او نیکسټ یې کړئ. داسې دلته بیا د خوښ یو دغه ورکړئ، فار ایگزامپل زه لیکم جان افغان او فار ایگزامپل چې دی داسې یو نمبر ورکوم. زیاتره وختونه کې چې دی تاسو ګورئ چې کله زه نیکسټ کوم که چېرته میسیج داسې درکړي یعنې دا موجود دی تاسو به بیا څه کوئ لږ څه اضافه والی پکې راوستلی شي تر څو چې دی ستاسو یو دغه ومنل شي. لکه اوس وګورئ زما دا ومنل شلو، زه دلته راځم چې دلته یو پاسورډ ورکوم. داسې پاسورډ ورکوم داسې او یعنې داسې پاسورډ باید ورکړئ چې یعنې اکسیپټیبل اوسېږي، اصلا یعنې سیستم باید قبول کړي او د 8 دغو نه زیات اوسېږي، باید غټه واړه او دا ټول پکې باید اوسېږي او را بشي په نیکسټ باندې به کلیک کړئ. داسې پاسورډ چې دی موږ ته چې دی وایي خپل هغه دغه یې نه دی پوره کړی، زه به راشم او یو ځل بیا چې دی مطلب سره برابر نه دي زه به بیا پاسورډ ورکړم. داسې نو را به شو په نیکسټ باندې به کلیک کړو. نو پلیز چوز سټرانګ پاسورډ، خاص قوي پاسورډ موږ نه غواړي نو زه به دلته ورسره لږ څه نور هم اضافه والی راولم. داسې نو اوس به نیکسټ کړو. ګورئ ما یو چې دی دغه ورکړه دغه ځای کې مهمه خبره دا ده دا ریکوري ایمیل دی، بس که نه یې غواړئ مې ورکوئ سکیپ یې کوئ. دې نه پس تاسو نه ټلیفون شمېره یې غوښتله، ټلیفون شمېره چې راځي هغه هم سکیپ کوئ که مګر در یې نه که ګوره ما ته یې را نه کړله بس زه به راځم نیکسټ باندې به کلیک کوم. داسې او بس نور چې دی دلته سکرین دلته لاړ شي اخره کې او اګري باندې کلیک وکړئ بس دا نور اکاونټ جوړ شلو. یعنې ما نه کوم نمبر وانه غوښتلو، یعنې ضرورت نه ورته نمبر نه. نو بس د دې لپاره موږ کولی شو چې دی په اسانۍ سره چې دی یو اکاونټ چې دی په مطلب کریټ کړو. تاسو ګورئ دلته اوس چې کله تاسو رالی ګورئ په دې ځای کې ماته یو علامه ورسره راکړې ده د جان کوم دغه چې دی دلته ماته اکاونټ دې ته یو دغه راکړې ده علامه یې راکړې ده او دلته څه وایي ماته میک شور یو کین آلویز سین ان، یعنې مطلب دا دی خو تاسو کوئ فون دی ریکوري کا د دې نه پس ته کولی شي فون یعنې مطلب ټلیفون نمبر هم ورکولی شي، همداسې پاسورډ هر څه بیا بدلولی شي. که چېرته اوس یې پیلن ډسمس یعنې مطلب کلیک وکړه دا آپشن ماته اوس مه راکوه. بس نور تاسو پورې اړه لري، تاسو کولی شئ عکس او حساب کتاب بدلولی شئ، د دې منیجمنټ کولی شئ، لاړ شئ او دا اکاونټ چې دی کریټ مطلب جوړ شوی دی د دې په حساب باندې تاسو کولی شئ یعنې مطلب هر څه یعنې پلی سټور او دې نه استفاده وکړئ. مننه د لیدلو.